د مهم خبرونو سرټکي د یو بل ستونزمن ماموریت د پیل لپاره د ولسمشر غني امر. آیا حکومت کولی شي په ښارونو کې غصب شوې ځمکې د غاصبانو له منګلو وباسي؟ از غاصب باید زمین‌ها را دوباره بگیریم و به شکل منظم و پلان شده، نه به شکل عجولانه. په افغانستان کې د لوږې د کچې زیاتوالی، په هیواد کې د مرستو نابرابر ویش اصلي عامل د فقر زیاتوالی. پس نشان میده که در اصل مفکوره توسعه اقتصادی مشکلاتی وجود داشته و په پنټاګون کې لفظي تیروتنې طالبان له امریکا سره شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې په خبرو کې د افغان دولت له دریځ څخه ملاتړ کوي. د راتلونکي کال د بودجې طرحه په ملي شورا کې د 95م کال بودجه د تیر کال په پرتله په 6 سلنه زیاتوالي سره نږدې 407 میلیارد افغانۍ ده. آلمان د کډوالو له مخالفینو او پلویانو سره مخ دی. یو شمیر آلماني وګړو په لاریونونو کې له حکومت څخه غوښتي دي چې مسلمان کډوال بیرته وباسي. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګه کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم. ولسمشر غني امر کړی چې په کارونو کې غصب شوې ځمکې دې ژر تر ژره له غاصبینو واخیستل شي. نوموړی د خصوصي برخو په پروژو کې د پراخ فساد له امله نیوکه کوي او د دغې ستونزې او په ځانګړي توګه په ودانیزو برخو کې د حل لارې د موندنې غوښتنه کوي. ولسمشر دغه راز د هیواد په ښارونو او کلیو کې له کورنیو تولیداتو او په ځانګړي توګه له کرنیزو تولیداتو څخه په ګټنې ټینګار کوي. په ارګ کې د ښارونو دویمه ملي غونډه. دغه غونډه کې ټینګار وشو چې د هیواد 80 سلنه ښارونه په غیر پلاني سیمو کې جوړ شوي. دغه راز ولسمشر په ښارونو کې د ځمکو غصب هم جدي ستونزه بولي او حکومتي بنسټونو ته امر وکړ چې غصب شوې ځمکې باید ژر تر ژره د غاصبینو له منګولو خلاصې کړي. غصب زمین شهری باید ختم شد. از غاصب باید زمین‌ها را دوباره بگیریم و به شکل منظم و پلان شده، نه به شکل عجولانه. له دې سره سم ولسمشر غني په هیواد کې د زیات شمېر ښارګوټو جوړول غیر معیاري بولي او وایي چې په خصوصي برخو کې فساد شتون لري. باید نقش سکتور خصوصی در ساختمان واضح شود. این کنفرانس هر دو طرف مشکل داره. مشکل تا امرای تدارکات، امرای قراردادها، امرای پرداختها، امرای میارا شما ذکر کردید. اما تصمیم فساد یا عمده منبعی سالها قرارداد مالی دیدی سکتور خصوصی خپل کار نه انجام کرد، نه په وقت، نه په زمان، نه په کیفیت. قیمتونه آسمان ته تللی، کیفیت د ځمکې لاندې ده. او دې باره کې خدای ناکرده که دا زلزله 200 کیلومتره عمق کې نه وای، څه به کېدل د ساختمانو سره چې بې د مسلکي معیارونو نه جوړ شوي دي. د ولسمشر غني په باور د کلیو او ښارونو د واټن لنډوالي لپاره له کورنیو تولیداتو په ځانګړې توګه د کلیو له تولیداتو څخه د ګټنه وشي. ما تقاضایم از هر زن افغان است برنج شمال استعمال کنین، تولیدات داخلی را استعمال کنین. د ریپورټونو له مخې په ټول هیواد کې 4 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې ډیره برخه یې د غاصبینو په واک کې ده. خو دا ځل به ولیدل شي چې د ولسمشر غني دغه امر به تر کومه عملي شي. د هیواد په زونونو کې په ناسم ډول د نړیوال ټولنې د مرستو ویشل بېوزلي 22 سلنه زیاته کړې ده. په افغانستان کې د بېوزلۍ د وضعیت په اړه د نړیوال بانک رپورټ ښیي چې د شمال ختیځ او لویدیځ مرکزي ولایتونو اوسیدونکي په هیواد کې ډیر بېوزله کسان دي. د دغه رپورټ موندنې ښیي چې له 2009 کال راهیسې تر 2012 کال پورې په هیواد کې د بېوزلۍ د کچې د کموالي په برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. بل پلو اجرایي رئیس وایي هغو ولایتونو کې چې ډیری اقتصادي مرستې شوي اوس په ناامنو ولایتونو بدل شوي دي. کلیوال هغه کسان چې د هیواد په لویدیځ، شمال ختیځ او ختیځ کې ژوند کوي د هیواد بېوزله کسان دي. ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي او حتی لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له هرو 5 بېوزلو 4 په همدې سیمو کې ژوند کوي. د شمال ختیځو او د لویدیځ د مرکزي سیمو نیمایي وګړي بېوزله دي
او د دې سربیره چې ډېر لږ عواید لري زیانمن هم دي. د دوی د بېوزلۍ کچه 40 سلنې ته رسیږي. دویمه درجه کې د شمال، سویل او لویدیځ ولایتونه دي چې د بېوزلۍ کچه یې 30 سلنه ده. خو مرکزي او سویل لویدیځ ولایتونه لږ بېوزله دي او د بېوزلۍ کچه یې 0.30 سلنه ده. په 2011 او 2012 کال کې په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه د نړیوال بانک ریپورټ ښیي چې د نړیوالې ټولنې مرستې په نابرابره توګه ویشل شوي او د بېوزلۍ کچه پکې زیاته ده. اجرایي رئیس هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې انډولیزه نه وي او د امنو سیمو بېوزلي نه ده کمه شوې. یک ولایتی که بیشترین کمک‌های اقتصادی در اوجا متمرکز شده امروز ناامترین ولایت افغانستان است متاسفانه. پس نشان میده که در اصل مفکوره توسعه اقتصادی مشکلاتی وجود داشته و در موقعش عملی و از روی واقعیت‌های کشور رویش فکر نشده. عبدالله په تیر کې اداري فساد د بېثباتۍ او بېوزلۍ لامل بللی و او ویلي و چې مالي ادارو کې فساد تر ډېره خلک ځوروي. د بیلګې په توګه خلک مالیه ورکوي. اما در جایی که غرق شده در فساد اداری این بخشی از کار اقتصادی هم نه تنها که ثبات نیاورده، نه تنها که فقر کم نشده، بلکه عامل بی‌ثباتی هم شده، عامل مشکلات اجتماعی هم شده. در نتیجهش فاصله بین فقیر و غریب به مراتب بیشتر شده. د نړیوال بانک د ریپورټ موندنې ښیي چې په هېواد کې 15 سلنه بېوزلي خلک بېسواده پاتې دي چې 8 سلنه یې په مطلق ډول بیکاره او 41 سلنه یې په ناقص ډول بیکاره دي چې له هغو څخه 43 سلنه یې په کرنه بوخت دي. عدم کاهش فقر علی الرغم رشد اقتصادی ناشی از افزایش نابرابری می باشد، چنان که ضریب شاخص نابرابری از 29.7 در سال 2008 به 31.6 در سالهای 2011 و 2012 افزایش نمود. اگر نابرابری و عدم تساوی افزایش نمیافت، میزان فقر ممکن امروز در حدود 4.4% کاهش پیدا میکرد. د نړیوال بانک د نوي ریپورټ له مخې ناامنو سیمو د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې ترلاسه کړي، خو په مقابل کې لویدیځو حوزو، شمال ختیځ او ختیځ له دغه مرستو ډېره لږه ګټه نه کړې. تر ټولو یې مهمه دغه ریپورټ ښیي چې اقتصادي وده او د نړیوالې ټولنې مرستې په افغانستان کې د بېوزلۍ د کموالي په برخه کې اغېزمنې نه وي او مرسته یې نه ده کړې. خو پوښتنه دا ده چې ولې داسې وشول؟ ډېر لاملونه شته، خو یو لامل دا ده چې د نړۍ مرستې د ثبات د ټینګولو په برخه کې وي او پراختیایي پروګرامونو لپاره کار نه ده شوی. باید د دغو سرچینو یوه برخه د بېوزلۍ د له منځه وړو په برخه کې لګول شوې وای. اوس د هېواد 1/3 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. له اقتصادي پلوه بیا 1.5 میلیون وګړي زیانمن دي او په ټولیز ډول په افغانستان کې بېوزلي د جدي ننګونې په توګه پاتې ده. واشنگټن د طالبانو په اړه د پینټاګون د ویاند وروستۍ څرګندونې لفظي تېروتنه بولي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د دفاع وزارت ویاند په دې اړه لفظي تېروتنه کړې او طالبان د واشنګټن شریکان نه دي. د سفارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سپینه ماڼۍ د طالبانو لخوا د افغان دولت د اړونو د منلو په صورت کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې وروستیو کې د پینټاګون ویاند ویلي و چې طالبان د سولې شریکان دي او امریکا به یې په نښه نه کړي. بل پلو د امریکا کانګرس یو پلاوی کابل ته راغلی او نن غرمه له عبدالله سره لیدلی دي. طالبان د سولې مهم شریکان دي او امریکا به یې په فعاله توګه په نښه نه کړي. تکراري او جنجالي خبره هغه خبره چې د امریکا د دفاع وزارت ویاند په دې وروستیو کې کړې. اوس واشنګټن دغه څرګندونې رد کړي او هغه یې لفظي تېروتنه یاده کړې. په کابل کې د امریکا سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې طالبان د واشنګټن شریکان نه دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند د طالبانو د شریک ویلو په تړاو لفظي تېروتنه کړې. په یقین سره چې طالبان شریکان نه دي. د دوی په اړه زموږ په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د امریکا متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د سولې د سیاسي بهیر ملاتړ کوي چې پکې د طالبانو په ګډون ټولې مخالفې ډلې د هېواد د راتلونکي په اړه د بین الافغاني سیاسي لارې په اړه خبرې وکړي او په پای کې د افغانستان ستونزه حل شي. خبرپاڼه کې ویل شوي چې طالبان 2 لارې لري، یا دې د سولې له بهیر سره یوځای شي او یا دې هم د افغانستان د بېثباته کولو په موخه جګړې ته دوام ورکړي. امریکا او نړیواله ټولنه د هغو هڅو چې افغانستان کې د سولې د ټینګولو لامل شي دوام به ورکړي. په همدې اړه امریکایي سناتوران هم ټینګار کوي چې هغه 4 کسیز پلاوی چې له واشنګټن څخه راغله له ډاکټر عبدالله سره یې لیدلي دي. امریکایی‌ها یک بار امروز بار دیگر
وعدهشان برای دوامدار بودن همکاری‌هایشان با افغانستان تازه کردند. گفتند که امریکا در پالای افغانستان می باشه، در اوضاع خوب و بد به افغانستان بوده و بعد از این هم می باشند. دغه لیدنه کې ډاکټر عبدالله هم د امریکا لخوا د امنیتي ځواکونو د سمبالولو غوښتنه کړې. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوبه باید د همکارۍ د روحیې له مخې تنظیم او مدیریت شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې د افغانستان او ګاونډیو لپاره د ګډو اوبو د مدیریت مسئله ډیره مهمه ده او افغانستان په دې برخه کې مهمه ونډه لري. نوموړی ټینګار کوي چې د افغانستان د اوبو د مسئلې مدیریت روښانه کېدل د سیمې د امنیت د ښه والي په برخه کې ډیر اغیزمن دی. د اروپایي ټولنې سفیر د خبرې په کابل کې د چاپیریالي د بدلون د ګواښونو پر وړاندې د چمتووالي په غونډه کې کړي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې ډیرې اوبه لري. د اوبو هغه زیرمې که چیرې په سمه توګه مدیریت شي نو هر وګړی به په کافي اندازه اوبه ولري. په افغانستان کې د ډیرو جګړو لامل په هیواد کې د اوبو د سرچینو له امله بلل شوی. هغه مسله چې هیواد په دې برخه کې ډیرې قربانۍ ورکړي خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د خپلو اوبو مدیریت وکړي. دا دی دلته د چاپیریالي بدلون د چمتووالي په غونډه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي تر کومه چې د افغانستان ډیرې اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي مهمه ده څو افغانستان او ګاونډي هیوادونه یې د همکارۍ له مخې سرحدي اوبه مدیریت او تنظیم کړي. کله چې د څښاک د اوبو د مدیریت بحث رامنځته کیږي افغانستان په دې برخه کې مهمه ونډه ترسره کوي ځکه د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادونو ته ځي. له دې امله د دغې مسلې روښانه کېدل چې سرحدي اوبه څرنګه مدیریت شي زما په باور کولی شي چې د افغانستان په څېر هیوادونو لپاره ژورې امنیتي اغېزې ولري. دغه سرچینې باید د همکارۍ د روحیې له مخې تنظیم شي. پر دې سربیره په دغه غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي ټینګار وکړ چې د هیواد د اوبو د مدیریت لپاره به راتلونکو شپږو میاشتو کې تخنیکي او سیاسي چمتووالی ونیول شي. خو د دې موضوع ترڅنګ دغه غونډه کې په ټوله نړۍ کې د تودوخې د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکول کیږي. هغه څه چې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په باور که چیرې رامنځته شي نو افغانستان به ډیر زیانمن شي. افغانستان د چاپیریالي بدلون له پلوه ډیر زیانمن هیواد دی. له دې سره د افغانستان د خلکو ډیره برخه د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو لپاره له طبیعي زیرمو سره تړاو لري. هغه مسله که چیرې حل نشي موږ له ډیرو ننګونو سره مخ کوي. له دې امله د افغانستان حکومت د چاپیریالي بدلون پر وړاندې مبارزه له دوامداره پراختیایي کړنلارو څخه بولي. د چاپیریالي بدلون د ګواښونو د کموالي په اړه د هوکړې لپاره ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په پای کې پاریس کې یوه غونډه جوړه شي. هغه غونډه چې د فرانسې د سفیر په باور کولی شي نړۍ کې د چاپیریالي بدلون پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې وروستی فرصت وي. This summit in Paris is more or less the last chance. موږ باید دغه مسله ومنو چې د پاریس غونډه دا ډول تفاهم ته د رسیدو لپاره وروستی فرصت دی. ځینې وایي چې 2009 کال کې د کوپنهاګن په ګډون نورې غونډې هم وشوې خو موږ باید اعتراف وکړو چې له هغه وخت راهیسې تر اوسه د چاپیریال بدلون د کموالي په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. میلیاردها دلار رسید آیا 1% هم برای اداره ملی حفاظت محیط زیست رسید یا خیر؟ جواب مطلق قاطع و قاطع سوم دفعه قاطع نه خیر نرسید. $1 برای ما مستقیم نرسیده. په هیواد کې څو دولتي ادارې دي چې د اوبو په برخه کې مسؤلیت لري لکه د اوبو او انرژۍ او د کرنې او مالدارۍ وزارتونه. خو په ظاهره هیڅ یوه اداره تر اوسه نه ده توانېدلې چې په هیواد کې له شته اوبو په سمه توګه ګټنه وکړي. هغه څه چې شنونکي دغه موضوع په هیواد کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دولت د کمزورتیا لامل بولي. د مالیې وزارت د 1395 مالي کال بودجه د تیر کال په پرتله په 6 سلنه زیاتوالي سره ملي شورا ته وړاندې کړه. د 95 کال بودجه 406.8 میلیارد افغانۍ ده چې له 2.3 میلیارد ډالر سره برابر ده. په دغه بودجه کې لږ تر لږه 40% ناخالص تولیدات راغلي دي چې د تیر کال په پرتله 2 سلنه زیاتوالی ښیي. د مالیې وزیر د 1495 کال بودیجې د وړاندې کولو لپاره ولسي جرګې ته ورغلی. که څه هم د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته افغانستان په میلیاردونو د بودیجې کسر لري خو د مالیې وزیر وایي چې د سږ کال بودیجه د تیر کال په پرتله له 6 سلنې زیاتوالي سره جوړه شوې. مجموع بودجه مالی ما که مشتمل است بودجه عادی و انکشافی مجموع از او است
461.8 میلیارد افغانی که معادل 7.3 میلیارد دلار امریکایی میشه. در تمویل بودجه سال مالی 1395 سهم منابع خارجی 68% که بالغ به 314.2 میلیارد افغانی معادل 4.9 میلیارد دلار امریکایی میشه پیش بینی شده که این رقم حدود 23% تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل خواهند داد. په همدې حال کې د مالی وزارت په راتلونکي کال کې د ورېښمو او لاجوردو د لارو بشپړېدو له هڅو د ټاپي پروژې له پیلېدو او دغه راز د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د اوسپنو پټلیو د غځولو د کار پیلېدو خبره کړې. حکومت افغانستان برنامه‌های متعدد دیگری را نیز روی دست گرفته است، مانند موافقتنامه رای لاجورد که 2 روز قبل با جانب ترکمنستان به موافقه رسیدیم، تکمیل رای ابریشم که یکی از پلان‌های کلان است که کشورهای منطقه به او متحد است، تلاش برای آغاز کار پروژه تپی، تلاش برای انکشاف همکاری‌های ترانسپورتی و خط آهن میان ترکمنستان، افغانستان، تاجکستان و چین. د مالی وزیر ټینګار کوي چې دغه پروژې په هیواد کې د پانګونې د پراختیا په برخه کې ګټورې دي. د ولسي جرګې کمیسیونونه به له 2 ورځې مطالعې او څېړنې وروسته د 1495 کال د بودیجې په اړه پریکړه وکړي. دا ټول په داسې حال کې دي چې حکومت هر کال سلګونه میلیونه ډالر د پراختیایي بودیجې د کموالي له امله نشي لګولی، هغه موضوع چې ډېرې نیوکې له ځانه سره لري. که د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو په اړه پاملرنه ونه شي نو په هیواد کې به د وینا ازادۍ لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. د یو شمېر رسنیو چارواکي او خبریالان په هیواد کې د ناامنۍ په اړه اندېښمن دي او خبرداری ورکوي چې د خبریالانو پر وړاندې امنیتي ننګونې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر د ویان مرستیال ټینګار کوي چې حکومت نه غواړي د رسنیو کړنې سانسور کړي، بلکې د خبریالانو کار لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. په هیواد کې د رسنیو د وضعیت او د خبریالانو د ستونزو د ارزونې په اړه دلته د یو شمېر رسنیو او د امنیتي ادارو مسؤل بنسټونه راټول شوي. امنیت مهمه موضوع ده چې ټول پرې ټینګار کوي، په ځانګړې توګه د خبریالانو او د رسنیو د امنیت ټینګول. اگر این حالت ادامه پیدا کنه ممکن اینمی دستاوردی را که همه ما بالاش افتخار میکنیم ممکن که از دست بدیم و این چیزی است که به افغانستان، به حکومت، به مردم افغانستان خیلی گران خواهد بود. دغه ځای کې د خبریالانو د کار ښه والي په اړه د حکومت پر نه پاملرنې نیوکه کیږي او وایي چې د طالبانو، حکومتي مسؤلینو او زورواکو لخوا د ځینو رسنیو ګواښل په ډیرو برخو کې د رسنیو د کار د محدودیدو لامل شوی. عدم توجه حکومت در چنین موارد که از قبل برنامه ریزی درست نشده بود این نگرانی را به وجود آورد که ممکن است در حادثات مشابه آسیب زیاد و تلفات زیادی را در این زمینه داشته باشیم. یک بخش بزرگ تهدید و خشونت علیه خبرنگاران از جانب حکومت افغانستان هست. حتی وقتی یک مقام از یک جای رد شده، سرک بند کرده و یک خبرنگار اگر خواست او تصویر بگیره مورد لدیکوب قرار گرفته. له دې سره بیا هم ټینګار پر دې ده چې یک او طلوع تلویزیونونو ته د طالبانو ګواښ د وینا د ازادۍ مخنیوی نشي کولی او دغه راز د افغانستان حکومت هم دغو رسنیو ته د طالبانو له ګواښ وروسته ملګرو ملتونو سازمان ته لیک استولی. دولت جمهوری اسلامی افغانستان هیچگاه برنامه سانسور محدود ساختن فعالیت رسانه‌های باز و آزاد ندارد. هیچ کسی و هیچ فردی و هیچ گروهی نمیتونه این آزادی و این حق از مردم افغانستان بگیره. به نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد وظیفه سپرده شد تا این نگرانی را در یکی از نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده. این تهدیدان نمیتونه که جلو رشد آزادی بیان در افغانستان بگیره و چون این حالا دیگر رسانه ها نیست که برای مردم تضمین کنه که خب در افغانستان آزادی باشه یا نباشه، این مردم است که آزادی میخواهند. د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې د امنیتي ننګونو د اندېښنو په اړه داسې مهال خبره کیږي چې په دې وروستیو کې د کندوز له جګړې او د طالبانو په لاس دغه ولایت له سقوط وروسته طالبانو یک او طلوع تلویزیونونو ته خبرداری ورکړه چې په نښه به یې کړي او په راتلونکي کې به یې له پوځي موخو څخه وي. هغه خبرداری چې د حکومت او د نړیوالې ټولنې له جدي غبرګون سره مخ شوی.
لوی څارنوالي د کابل بانک د پورولو په اړه د ولسمشر د وروستي حکم له عملي کېدو خبر ورکوي. هغه هوکړه چې د کابل بانک د قضیې یو مجرم خلیل الله فیروزي ته اجازه ورکړې وه چې د یو ښارګوټي په جوړېدو سره خپل پورونه خلاص کړي، د ولسمشر د یو فرمان له مخې لغوه شو او د عدلي او قضایي بنسټونو ته امر کړی دی چې د فیروزي قضیه دې ژر تر ژره وڅېړي او د نوموړي ملکیتونه دې د کابل بانک په پورونو کې مسترد کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر د پرېکړې نه ټیکاو د خندا وړ بولي. د شنبې په ورځ د ښار جوړولو وزارت د کابل بانک د قضیې له یوه مجرم خلیل الله فیروزي سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې فیروزي د 900 میلیون ډالرو په ارزښت یو ښارګوټه جوړوي او له ګټې به یې خپل پورونه ورکوي. د دغه ښارګوټي د کار د پیلېدو په مراسمو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمدزي مسعود او د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په ګډون یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو برخه لرله، خو په دې اړه له توندو غبرګونونو وروسته ولسمشر د یو حکم له مخې د هوکړه لغوه کړه او د خلیل الله فیروزي په اړه د محکمې حکم د اجرا وړ وباله. د خلیل الله فیروزي د قضیې په اړه د محکمې هغه پرېکړه چې له مخې به یې نوموړی خپل پورونه ورکوي د تغییر وړ نه ده او اجرا کیږي به. د هیواد له قضایي قوې پرته بل هیڅ بنسټ د افغانستان د نافذه قانون په رڼا کې د تعدیل صلاحیت نه لري. د دغه حکم په یوه برخه کې لوی څارنوالي ته دنده سپارل شوې چې د کابل بانک قضیې په اړه د محکمې پرېکړه اجرا او ریپورټ یې ورکړي. په همدې حال کې د لوی څارنوالي ویان یک تلویزیون ته وویل چې د دې موضوع په اړه به جزئیات سبا له خلکو سره شریک کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ولسمشر له دې کار څخه هرکلی کوي، خو د نوموړي په پرېکړو کې د ټیکاو نشتوالی د نوموړي د کمزوري مدیریت نښه بولي. ما من رئیس نماینده مردم افغانستان به خدا قسم است که در این مسائل آدم بسیار کم میاد که چرا در یک مملکت اول یک فکر نمیشه، یک آدم امروز قرارداد میکنن، یعنی اگر نفر بندی از اگر مجرم است حداقل اون باید از خود یک آبرو داره. چرا قبل از اینکه همین مسائل پیشکش میشه یا رئیس جمهور یک حکم میده یک بندی را خلاص میکنن، چرا قبل از این فکر نمیکنن که هم آبروی دولت رفت و هم آبروی هم کسی قرارداد میکنه، هم از یک وزارت کاملا زیر سوال میره، یک وزارت مثلا پای درمیانی میکنه این مسئله. له دې سره ځینې بیا ټینګار کوي چې ولسمشر د خپل کار په تناقض سره د خلکو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د حکومت باور کموي. فکر من به هیچ صورت برای ما و شما قابل قبول نیست که همچون یک شخصیتی که در قید باشه اونا باز بیاید بر بعض پروژه های اقتصادی و انکشافی اشتراک بکنه. ما فکر میکنیم که حرکت رئیس جمهور بسیار خوب بود که امور توسط یک فرمان لغو کرد. د ملي یووالي د حکومت په پیل کې ولسمشر د کابل بانک قضیه پرانسته او له خلکو سره ژمنه وکړه چې دغه قضیه به بشپړه او مجرمین به یې خپله جزا وویني. له دغې پرېکړې وروسته محکمې خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود په 15 کلونو بند محکوم کړل. د کندهار په شمال لویدیځ کې غورک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له ګواښه ژغورل شوې او د دولت تر کنټرول لاندې راغلې ده. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې دلته وسلوالو طالبانو د پاکستاني کړیو په مشرۍ جګړه کوله چې دوی مخه نیولې ده. د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په دوام کې نن هم دوه لوبې ترسره شوې. لومړی لوبه د مس عینک او سپین غر زمریان لوبډلو ترمنځ وشوه چې لومړی د مس عینک لوبډلې توپوخنه وکړه او سیالې لوبډلې ته د 106 منډو هدف وټاکه، خو سپین غر زمریانو لوبډلې وکړی شول چې په 15 اورونو کې یاد هدف پوره کړي او لوبه وګټي. په بله لوبه کې بیا بوست ساتونکو لوبډلې بند امیر لوبډلې ته ماته ورکړه. نور جزئیات په رپورټ کې. د هیواد د شپږیزه کرکټ سیالیو حساسې لوبې چې په لومړۍ سیالۍ کې هم د مس عینک د دغو سیالیو په شپږمه ورځ د سپین غر زمریانو لوبډله د مس عینک لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووته چې سپین غر زمریانو لوبډلې وکولی شو سیاله لوبډله له مخې لري او په 15 لوبو کې 4 بریاوې خپلې کړي. له بلې خوا د کرکټ بورډ مسؤلین د کرکټ د ښې راتلونکي لپاره د دغه ډول تورنمنټونو جوړول اغیزناکه بولي. هر روز که تیر میشه بازی اوسط بازی دیگه هم بلند میره، مردم هم خوش میشه. انشالله ما امیدوار هستیم که تا فاینال بازی دیگه هم جالب میشه، خصوصا در سیمی فاینال یا نیمه فاینال. نسبت به سالهای قبلی بسیار پیشرفت‌های خاص کرده که قبلا چوکی در استادیوم نبود و همین لایف تلکاست یا نشر زنده کوالیتیش بسیار بالا رفته.
د نن ورځې بله لوبه د بند امیر او بوست ساتونکو لوبډلو ترمنځ وشوه چې بوست لوبډلې وکولی شو خپله لومړنۍ بریا تجربه کړي. په همدې حال کې د کابل ښاریان هم د دغو سیالیو له ترسره کولو خوښ دي. الحمدلله په ټوله کې د کرکټ وده اوس نن سبا چې ډومېسټیک کرکټ ګورو په کابل کې ډېر سخت خوند راخلو، ډېرې ښې روانې دي ماشاءالله. ما فکر میکنم اگر هر چقدر ما در کرکت سرمایه گذاری کنیم یا هر چقدر تشویق کنیم جوانای ما میتونه نام ورزشکار برای ما کافی است. د دغو سیالیو د درجه بندۍ په جدول کې سپین غر لوبډله له 5 لوبو په 4 بریاوو او 8 نمرو سره لومړی ځای لري. دغه راز کابل بازان لوبډله له 2 بریاوو او 2 ماتو سره دویم ځای او بند امیر لوبډله هم له 2 بریاوو او 2 ماتو سره دریم ځای لري. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننې سره د اولیاک څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه، راحته خوب.